80% طلاق دی هغه د زنانو د وجې راځي. خاوند خشک ورته وکړي، غصه ورته وکړي، خشم ورته وکړي، ورته وایي چې ښځې اوس پر خوله دی تورې راغلی کور به در خراب ستا به هم کور خراب شي، زما به هم کور خراب شي. د خولې به مې د طلاق لفظ وتلی، دا ورته ما ته طلاق راکړه، زه یې غواړم، خامخا یې غواړم، زه ستا سره ګزاره نه کوم، زه غورځم، زه ورونه را غواړم، زه پلار را غواړم. دلته دا خاوند چې کوم مطلب اور پر د بل نور ور باندې بل خاوند هم په خوله کې راشي چې زه ټیک ده خوا طلاق غواړې، هغه وایي اوس طلاق غواړم. مه کوه ښځې ته څه فکر وکړئ، طلاق غواړې اوس طلاق غواړم، زه ستا سره ګزاره نه کوم، که نه یې زه ځان سوځم، که نه یې زه پر پنکه ځان راځړوم، که نه یې زه غورځم، که نه یې زه زهر خورم. خاوند هم د غونه دی، هغه ورته په مخه دې ښه څه ورسه ځه پر ما په یو نه په سل طلاقه یې نه د چا د لاسه، دا د دې زنانو د لاسه. که دغه زنانه را ولاړه شي خاوند کله په غصه سو په خرڅم سو دا لږ ښه خپل ځان کنټرول کړي. اوس د خاوند خو په کور کې ځای معلوم دی، خاوند پر ځای باندې ناست دي، زنانه ولاړېدلی شي، یوې کمرې لره، بل لره، بل لره، کچن لره، منا لره، دالان لره، هر ځای تللی شي. خاوند په خرڅم سو ولاړه شي، ته څه کوې چې ورته ناست دی؟ ولې دلایل وایه، ولې خوله سره ټوله یې؟ بیا سبا خپل کور هم خراب شي، د بچانو کور هم خراب کړي، سبا په خپله هم ژاړي او بچان یې هم ژاړي. بیرته بیا راشي بیا خپل خاوند ته وایي چې غلطي فلانی فلانی طلاق راغلی، بس بیا ځان پر واچي چې لږ ښه مطلب د دې نه څه لرې ځان پر واچي، هغه وایي بس غږ مه لره، ته هم چاته مه وایه، زه به هم چاته نه وایم. پس له طلاقه د دې ژوند د خندا شي. د الله رسول فرمایي ما په جهنم کې اکثر ښځې ولیدلې او هغه وجه دا ده چې دوی خپل خاوندان چې د هغه زیري د خپلو خاوندانو ناشکري چې د هغه کوي، یوه جوړه، لس جوړې، شل جوړې، هر څو روپۍ ورکه خرچه ورکه، سبا د دې روپۍ ختمې شوي دي. بیا درته وایي تا کله ما ته راکړي دي، او څونه ظلم دی، څونه ناجایزه ده. او ستا دپاره د هغه یو اپشن دی چې د هغه خاوند دی تر څو یې طلاقه کړې نه یې یا دی مړ سوی نه یي، نو ته بل خاوند کولی نه سې، او ستا خاوند ستا پر ځای درې نور هم کولی شي، بیا به څه چم کوي؟ ولې خپل کور خرابوي؟ ناصر اوس الحمدلله نمبر شان ختم کړلو، د جنجال ختم خلاص، د عذاب خلاص، د بل عذابونو پر خپل سر اخیست، ورور خپل ژوند به را صفاته و. کور د هغه خلکو ودان چې په ما پسې خبرې وتړلې او بیا به ډېرې خبرې وایي، ما نمبر درسره ختم، پروا نه لري، دا دنده به درسره ختم. فکر تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعنتونه، شراوي، بددعاوي او خپل خاوند زیرول، د خپل خاوند ناشکري کول. د بنای په خبر چې کور ته راشي، دا به د ورور کره تللي، دا به ستا د ورور کره تللي، دا به د پلار کره تللي، دا به د خور کره تللي، دا به د پلاني. ولې ښځې پوښتنه حق لرم؟ وایي زه خو نو غورځېدلی نه یم چې ته وا پوښتنه سهار لاړم ماښام لره بېرته رالم، کم سے کم یاره خو دغونه حق خو در باندې لرمه یاره، چې څومره حق پیر پر مورید باندې لري، استاد پر شاګرد لري، زه پر تا نه لرم. او ته ولاړې پر خپل طبیعت ولاړې پر خپل طبیعت رالې، دا بیا څه خبره؟ بیا چې د اکا زامنو ماما زامنو ای بلاو سره چې بیا مجلسونه شی واوري، زموږ له صفا دی، موږ کښنې سره رالوی سوي یو. بس زه بیا کله کله زنانو ته هم ډېر مې طبیعت سم، ولې هم په دې مې طبیعت سم دی، الله ډېر ښایسته جهنم درلره پیدا کړی، ډېر خوندور دی او ډېر زورور اور داسې زبردسته اور پکې بل دی، دا ستاسو د لاسه چې تاسو بد چلنه یاست. په لاره کې ولاړه، په دروازه کې ولاړه، په پرده کې ولاړه، میلمنو باندې غوږ نیولی، په میلمنو خپل غږ اورېدلی، د کړکۍ څه تېره سوې، دروازه په زوره ټکولې، خره خره کېږي، دا خپل ځان په خپله بې عزته کوي. صحیح سلو زما او ستا د معاشرې تر ټولو لوی پریشاني ده. او د الله رسول فرمایي ما رأیت من ناقصات عقل و دین، الله رسول فرمایي تر زنانو بیا ما په عقل کې کمی لیدلې نه دي او په دین کې کمی لیدلې نه دي. ناقص العقل دي او دین یې هم ډېر ناقص دی. زنانو پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله نو ولې نو زموږ عقلونه ولې ناقص دي؟ الله رسول ورته ویلې ول ستاسو عقلونه ځکه ناقص دي، تا ته دا پته نه ده چې د دوو زنانو ګواهي د یوه نارینه برابر، د دوو زنانو ګواهي د یوه نارینه برابر راځي. اوس په دې کې یو بنیادي ټکی واورئ، دی نه چې الله رب العزت زنانه ذلیله پیدا کړې ده
نارینه عزتمن پیدا کړی دی. نو لہذا یو نارینه د دوو زنانو ځای چې دی هغه لري یا یې نیولی سي، یا په میراث کې راواخلئ، په ګواهي کې راواخلئ. دا خبره نه ده چې دا ذلیله دي، یا خبره دا ده الله رب العزت چې دا دنیا پیدا کوله په دې کې یو آدم علیه السلام چې اولنی انسان دی الله پیدا کړي، دویم بی بی حوا ده اولنی انسان